د کونډو او بیوزلو میرمنو د ځان بساینې پروژه د کابو 2 میلیونو افغانیو په ارزښت دغه پروژه د جلال آباد ښار د 9 ناحیې په سمرخیلو سیمه کې د ګلبهار خیریه بنسټ له لوري پیل شو چې له مخې 190 میرمنو ته د خیاطۍ د زده کړې او کار زمینه برابره شوې ده. دغه بنسټ مسؤلین وایي دغه میرمنو ته د زده کړې ترڅنګ د زده کړې پر مهال د کورونو ترانسپورت لګښتونه او په پای کې د خیاطۍ اړوند وسایل هم ورکړي دي. دوی وایي دغه میرمنو له ډلې 150 فارغې او څلوي خلا هم د خیاطۍ په زده کړه بوختې دي. 190 تنه خویندې ځان سره لرلې چې دا دغه کورنۍ ونه وي چې هغې د سبا بېګا لپاره د خپل ژوند چارې ډېر په سختۍ باندې مخ ته وړلې. موږ دې ته د کور مصارف ټول ورځني کم مصارف چې هغه موږ ورکول په دغه جریان کې چې د لارې کریر راځي د کور کم مصارف دا موږ په خپله غاړه منلي وو. ورسره څنګ کې موږ د خیاطۍ ماشین د خیاطۍ د ماشین تختې د کار څومره افزار دي ټول پر اخیستل دي او د دې ورځنۍ چارې ټولې چې موږ راخیستې تقریبا څه کم 2 میلیونه افغانۍ مصرف. دلته د خیاطۍ په زده کړو بوختې میرمنې وایي خوښې دي چې د کار زمینه ورته برابره شوې ده. دوی همداراز وایي له دوی سره شوې مرستې بسندویه نه دي او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. موږ ډېر مشکلات لرو، تاسو چې دا کار موږ ته برابر کړ موږ ډېر خوشحاله. الله تاسو ټولو ته پکې اجر او عظیم ورکړي. خوشحاله یو سره الله دې اجر درکړي چې نور هم دا کار ښه شي او مخې ته لاړ شي او زموږ لږ شانتې ګزاره او دغه پکې برابره شي ځکه چې کور کې دغه حال د مشکلاتونه هم ډېر دي. دلته ځینې میرمنې بیا د خیاطۍ د زده کړو د پروسې د غځېدو غوښتنه کوي او وایي چې ټاکل شوې موده په خیاطۍ مسلک د برلاسي کېدو لپاره مناسبه نه ده. دوی په یاد سیمه کې یو شمېر نورو بېوزلو میرمنو ته هم د ورته روزنیزه پروګرامونو د پلي کېدا غوښتنه کوي. موږ وایو چې دا سنټر زموږ وګوري چې وخت ډېر شي نو زموږ لپاره به لږ شان د ژمي اقتصاد برابر شي. د ژمي مشکلات هم ډېر دي، ماشومان هم واړه دي. هغه پاټک ته یې ولېږم اوبه خرڅوي بیچارهګان. موږ غریب یې بېوسی او موږ سره دا امداد وکړو دی له دې الله اجر ورکړي او موږ دا غواړو چې دا کار زمینه موږ ته لږ اوږده کړي. د یاد بنسټ د مسؤلینو په وینا د دغه برنامو لړۍ به له دې وروسته د ننګرهار ولایت 22 ولسوالیو ته وغځوي تر څو هلته هم د کونډو بېوزلو میرمنو او کورنیو لاسنیوی وکړي. هیره دې نه وي چې دغه بنسټ له دې ورخوا په دې ولایت کې تر دې وړاندې هم د څښاک د پاکو اوبو د کوهیانو کیندنې، مسجدونو جوړونې او بېوزلو وګړو سره د خوراکي توکو او نغدو برخو کې هم مرسته کړې ده. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.